تاسو پوهیږئ افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 40 میندې او 120 ماشومان د ولادت په وخت کې مري او اټکل شوی که چیرته د افغانستان وضعیت په همدې شکل دوام وکړي نو شاید په نږدې کلونو کې دا شمیره 2 چنده شي. همدا هغه وجه ده چې په دې وروستیو کې افغانستان د میندو او نوو زیږېدلو ماشومانو لپاره د دنیا تر ټولو خطرناک هیواد په توګه ثبت شوی دی. د نړیوال روغتیايي سازمان WHO یو راپور ښیي چې همدا اوس له 14 میلیونو نه ډیر افغانان له سختو روغتیايي خطر سره مخ دي او دا ځکه چې دا خلک د افغانستان په داسې ساحو کې اوسیږي چیرته چې نه کلینیک شته نه ډاکټر او نه هم اسپتال. د CNN تلویزیون یوې خبریالې همدا څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر وکړ او په روغتیايي وضعیت یو راپور جوړاوه. د هغه د راپور جوړولو په وخت کې یو ماشوم په کلینیک کې د نه پاملرنې له وجې ساه ورکړه. तो बेटे एप्रा मोटे जाते हैं الجزیرې تلویزیون په همدې مسله په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د ولادت په وخت کې مړه کیږي. خو هغه څه دي چې له امله په افغانستان کې هر ورځ دومره میندې او ماشومان مړه کیږي او آیا مخه یې نیول کیدلی شي؟ راځئ نن په دې ویډیو کې په همدې مسله باندې ځان پوه کړو چې ولې په افغانستان کې د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم د مړینې خطر د نورو ملکونو په نسبت زیات دی او په دې برخه کې باید څه وشي. د بشري حقوقو نړیوال بنسټونه په دې باور دي چې په دنیا کې باید هیڅ مور او ماشوم د ولادت په وخت کې د هغو دلایلو له امله مړه نشي چې مخې په اسانۍ سره نیول کیدلی شي. خو د بېلابېلو روغتیايي سروېګانو په اساس لیدل کیږي چې په افغانستان کې ډېرې میندې او ماشومان د داسې عواملو له امله مړه کیږي چې هغه د دنیا په نورو برخو کې اصلا هیڅ ستونزه نه ګڼل کیږي. یعنی په افغانستان کې له کلونو راهیسې د ولادت په وخت کې مور یا ماشوم د یوې داسې وړې ستونزې له وجې مړه کیږي چې د هغې ستونزې مخه په ډېرې اسانۍ سره نیول کیدلی شي. په همدې خاطر افغانستان د مور او ماشوم لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د یونیسف په دې راپور کې ویل شوي چې افغانستان یوازینی هغه ملک دی چې د ولادت په وخت کې پکې ماشومان تر ټولو زیات مړه کیږي او هر کال پکې زرګونه میندې هم ژوند له لاسه ورکوي. خو خفه کوونکې خبره پکې دا ده چې دوی د داسې مشکل له وجې مړه کیږي چې مخې په اسانۍ سره نیول کیدلی شي. همدا اوس هم په افغانستان کې په هرو 100 ولادتونو کې تقریبا 55 له مشکلاتو سره مخ کیږي چې یا پکې مور او یا ماشوم ضایع کیږي. شمیرې ښیي چې له 2021 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې څه باندې 1.5 لک ولادتونه له ستونزو سره مخ شوي دي چې له امله یا مور یا ماشوم خپل ژوند پکې بایللی دی. خو پوښتنه دا ده چې کوم هغه مشکلات دي چې له امله مور یا ماشوم د ولادت په وخت کې مړه کیږي او مخه هم نیول کیدلی شي. تر ټولو مهم دلیل د کلینیکونو نشتوالی دی. د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخې د افغانستان له 14 میلیونو نه ډیر خلک په داسې ساحو کې اوسیږي چیرته چې کلینیک او روغتون نشته. په دې کې ډیر یې په داسې ساحو کې اوسیږي چې له کور نه تر کلینیکونو پورې 1 ساعت پیاده مزل. په دوی کې ډیر د غربت له وجې کلینیکونو ته په وخت باندې ځان نشي رسولی، یعنی د موټر او نور ترانسپورټي وسایلو کرایه نه لري. له دې سره پخوا کې هغه کلینیکونه چې موجود هم دي په هغوی کې مجهز طبي وسایل، درمل او مسلکي روزل شوي کسان نشته چې په سم ډول د ولادت پروسه مخ ته ویسي. نو په همدې خاطر ډیر ولادتونه په کورونو کې کیږي چې له امله ډیر وخت د مور او ماشوم ژوند ته خطر پیښیدلی شي. دا مسله به وروسته په تفصیل سره راوسپړو، خو له دې سره سره تر ټولو غټ مشکل په کلینیکونو کې د مسلکي ښځینه کارکوونکو نشتون دی. په دې وروستیو کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې سروېګانې او تحقیقات وکړل او د دغو تحقیقاتو نتیجو دا وښودله چې افغانستان د روغتیايي پلوه د ښځینه کارکوونکو له سخت کمښت سره مخ دی او که دا مسله همداسې دوامداره شي نو په ډیرو کورنیو کې به میندې او ماشومان ضایع شي او دا ځکه چې د ولادت په وخت کې یوازې ښځینه روغتیايي کارکوونکي کولی شي چې خدمات وړاندې کړي.
د پی ام سی روغتیايي ادارې په یو تحقیق کې دا موندلې ده چې په افغانستان کې دا اوس شاوخوا 15,000 هغه روغتیايي کارکونکي دي چې د ولادت پورې تړلو ناروغیو سره کار کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان نفوس په کتلو سره دا اوس 1,15,000 نورو دا ډول کارکونکو ته اشد ضرورت دی. یعنی په کلینیکونو کې دا شته ښځینه کارکونکي نهایت کمې دي، خو په دې کمو کې هم ډېرې په خصوصي کلینیکونو کې مصروفي دي. دا ځکه چې دا ښځینه روغتیايي کارکونکي د دولتي کلینیکونو لپاره لرو ساحو ته د بېلابېلو مشکلاتو له وجې نشي تللی. ځینې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو له وجې ځان ته سفر نشي کولی، ځینې د امنیت له وجې نه ځي، ځینې د کورنیو محدودیتونو له وجې لرو ځایونو ته نشي تللی، او ځینې د نارینهو لخوا جنسي ځورونو له ویرې لرې ساحو ته نشي تللی. او تر ټولو زیاته مهمه بیا دا ده چې طالبانو په افغانستان کې د نورو ښځینه روغتیايي کارکونکو د روزلو مخه هم نیولې ده. په ښځو باندې له 6 صنف نه پورته تعلیم بند کړی دی او په ټول ملک کې د ښځینهو پوهنتونونه او روزنیز مرکزونه تړل شوي دي. که څه هم په 2024 کال کې یوه هیلهمندي موجوده وه، هغه ده چې تر 2024 کاله پورې د افغانستان په ځینو ساحو کې د ښځینه روغتیايي کارکونکو د روزنې لپاره ځینې مرکزونه خلاص وو. او هیلهمندي دا وه چې هغه مېرمنې چې د جمهوریت په وخت کې له مکتبه فارغې شوي دي کیدای شي په دغه روغتیايي مرکزونو کې زده کړې وکړي او په آینده کې د افغانستان په بېلابېلو کلینیکونو کې د روغتیايي کارکونکو په صفت کار شروع کی. خو د 2024 کال په دسمبر میاشت کې طالبانو د ښځو لپاره دا روزنیز مرکزونه هم بند کړل او له همدې سره هغه اخري هیلهمندي هم ختمه شوه چې شاید په راتلونکي کې دا ستونزه حل شي او ورسره به د مور او ماشوم ژوند ته خطر هم راکم شي. په همدې خاطر نړیوال روغتیايي څیړنیز مرکزونه خبرداری ورکوي چې اوسني وضعیت ته په کتلو سره افغانستان سر له اوسه د ښځینه روغتیايي کارکونکو له سخت بحران سره مخ کیدونکی دی. او دا ځکه چې اوسني ښځینه روغتیايي کارکونکي شاید تر راتلونکو څو کلونو پورې یوازې کار ته ادامه ورکړی شي او له هغې وروسته به هېڅ داسې ښځینه کارکونکي نه وي موجودې چې د ولادت په وخت کې له افغان ښځو سره کومک وکړي او همدا به د دې لامل شي چې د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم ژوند ته ورپېښ خطر دوه چنده شي. او که چیرته هغه وخت بیا دولتونه وغواړي چې دا ستونزه رفع کړي نو بیا به په عاجل ډول د دومره ډېرو ښځینه کارکونکو په یو ځای باندې روزل ناممکن وي. د WHO او UNFPA نړیوالو ادارو ویلي چې افغانستان هغه ملک دی چې د دغو ټولو مشکلاتو له وجې همدا اوس له نیمایي ډېر ولادتونه پکې په کورونو کې کیږي. او د دوی څېړنو ښودلې ده چې په افغانستان کې د ولادت په مهال څومره میندې او ماشومان مړه کیږي اکثره یې په کور کې، یعنی ډېر هغه ماشومان او یا میندې له زیږون مخکې یا له زیږون وروسته مړه کیږي چې ولادت یې په کور کې له کوم مسلکي ډاکټر یا روغتیايي کارکونکي نه بغیر ترسره کیږي. او د دې څو وجې دي. د ماشوم مور د دې وجې د مرګ له خطر سره مخ کیږي چې د ماشوم له پیدا کېدو وروسته ته په مسلسل ډول وینه ځي او که د دې وینې جریان ونه درېږي مور له مرګ سره مخ کیدی شي او د دې مخه نیول د یو مسلکي ډاکټر نه بغیر نه کیږي. بله وجه دا ده چې کله کله د ولادت په وخت کې ماشوم د ځینو عواملو په اساس په بهر راوتلو کې مشکل سره مخ کیږي او د ماشوم دغه ډول بند پاتې کېدل د مور ژوند له خطر سره مخ کولی شي. او که چیرته مور په داسې حالت کې بچ هم پاتې شي د ډیر وخت لپاره به په فزیکي او رواني ډول له مشکلاتو سره مخ وي. په داسې حالاتو کې یوازې مسلکي ډاکټر کومک کولی شي. همدارنګه د ولادت په وخت کې د مور فشار په ناڅاپي ډول اوچتېدی شي او که په دې حالت کې د مور فشار بیرته عادي حالت ته رانوستل شي نو کېدای شي چې مور خپل ژوند له لاسه ورکړي او دا کار هم د یو مسلکي ډاکټر نه بغیر ناممکن دی. په کور کې د ولادت له امله د مور سره ماشوم هم د مرګ له ګواښ سره مخ کېدی شي. مثلا هغه ماشومان چې په کور کې پیدا کیږي هغوی کې ډیر د اسفکسیا ناروغۍ باندې اخته کیږي او په دې ناروغۍ کې ماشوم په سم ډول ساه نشي اخیستلی او له همدې وجې ماشوم په څو ساعتونو یا څو ورځو کې ساه ورکوي. دویم خطر د ماشوم لپاره دا دی چې په کورونو کې اکثره ماشومان له وخت مخکې پیدا کیږي او هغه ماشومان چې له وخت مخکې پیدا شي د هغوی د وجود ټولې برخې یا ارګانونه نه وي بشپړ شوي نو په همدې خاطر د ماشوم له پیدا کېدو سره سم مري. همدارنګه په کورونو کې د میکروبونو یا جراثیمو خطر هم زیاتي او له همدې وجې د ماشوم د نوم کټ کولو په وخت کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ کېدلی شي.
له دې سره پخوا کې یوه بله ستونزه دا هم ده چې په کور کې د کورنۍ نور غړي چې د ولادت په وخت کې له مور سره کومک کوي هغوی دا خطرونه او مشکلات په هماغه وخت کې نشي تشخیص کولی او بالاخره د دوو انسانانو ژوند ته لوی خطر پیښ شي. نو په همدې خاطر د WHO اداره وایي چې د مسلکي کارکوونکو په موجودیت کې کیدای شي د مور یا ماشوم د مړینې خطر تر 15% پورې راکم کړی شي او عمومي توصیه دا کیږي چې په کورونو کې له ولادت نه باید ډډه وشي او که بیا هم اشد ضرورتي باید ټول یو مسلکي کس روغتیايي وسایل او تجهیزات له ځان سره ولري. خو له دې سره پخوا کې ځینې نور موارد هم شته چې د مور یا ماشوم د مرګ سبب ګرځي او هغه کیدای شي په خپله مور، کورنۍ، ټولنه او یا هم روغتیايي کارکوونکي. دا په دې معنی که چیرته د امیندوارۍ د 9 میاشتو په موده کې خپله مور، کورنۍ او یا هم ډاکټر سمه پاملرنه ونه کړي شاید ماشوم یا هم مور له خطر سره مخ شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې کومې لارې چارې شته چې په دغه موده کې باید تعقیب شي تر څو د مور او ماشوم ژوند بچ شي او یو سالم ماشوم دنیا ته راشي؟ نړیوالو روغتیايي سازمانونو په دې برخه کې خلکو ته ځینې جدي لارښوونې کړي دي چې کیدای شي په عملي کولو سره د مور یا ماشوم ژوند له خطر نه بچ شي. مثلا مخکې له دې چې یو نارینه او میرمن د ماشوم لپاره پلان نیسي باید دواړه له ډاکټر سره په دې اړه مشوره وکړي او د خپل بدن بشپړه طبي معاینه وکړي. له دې وروسته کله چې ماشوم د مور په ګېډه شو نو سمدستي باید ډاکټر ته د معاینې لپاره بوتلل شي او په دې موده کې د ډاکټر په مشوره ځینې مهم واکسینونه ترسره شي. له دې وروسته تر 6 میاشتې پورې په هرو 4 هفتو کې یو ځل ډاکټر ته د معایناتو لپاره ورشي او بیا له 6 میاشتې وروسته په هرو 2 هفتو کې ډاکټر ته ورشي او تر 9 میاشتې پورې په هفته کې یو ځل باید ډاکټر ته ځان وښودل شي. په دې موده کې باید مور له درنو کارونو او قوي شیانو اوچتولو نه ځان وساتي. وخت نا وخت یو څه حرکت او نرم ورزش هم وکړي. هر وخت باید خپل وجود ته متوجه وسی او د وینې یا اوبو له راوتلو سره د کورنۍ غړو ته سمدستي احوال ورکړي. همدارنګه په دې وخت کې د ماشوم پلار یا نارینه ته هم مسؤلیتونه ورسپارل شوي دي. مثلا خاوند باید خپله میرمن په رواني لحاظ سالمه وساتي، له خفګان سره مخ نه کړي، غوسه پې ونه کړي، له کورنیو جنجالونه یې لرې وساتي او که امکان لري په خپله ورسره د هرې معاینې لپاره کلینیک ته لاړ شي. خاوند باید د خپلې میرمنې د خوب، د خوراک او رواني حالت په بشپړ ډول نظارت وکړي او تر ټولو مهم دا چې له وخت مخکې د دې لپاره تیاری هم ونیسي چې په عاجل حالت کې باید خپله میرمن کوم کلینیک ته له کومې لارې ورسول شي. همدارنګه په ټولنه او کلي کې د نورو ګاونډیانو مسؤلیت دا جوړیږي چې د کورنۍ مشرانو ته توصیه وشي چې د ولادت په وخت کې له ناسمو رواجونو نه ډډه وکړي. که چیرته کورنۍ د غربت له وجې نشي کولی چې مور کلینیک ته ورسوي دا د ګاونډیانو مسؤلیت جوړیږي چې ورسره همکاري وکړي او د ترانسپورټ زمینه ورته برابره کړي. له دې سره جوخ ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو ته هم دا توصیه شوې ده چې باید له حامله مور سره ښه چلند وکړي، په ورین تندي او په احترام ورسره خبرې وکړي، هم مور او هم پلار ته په دې موده کې مهمې مشورې ورکړي او د ځینو خطرونو په اړه سر له وخته وپوهوي. ډاکټران باید په مسلسل ډول د مور په خېټه کې د ماشوم وده تعقیب کړي او د مور فشار چیک کړي. له مور او پلار سره د ماشوم د صحت په اړه معلومات شریک کړي او د ولادت نیټه هم ورته په وخت باندې ووایي. هله ده په دې برخه کې هغه لارښوونې چې زموږ په لاس کې او موږ ورته لاسرسی لرو عملي کړو او که چیرته په خپل چم ګاونډ کې هم څوک زموږ مرستې ته په دې برخه کې ضرورت ولري تر خپلې وسې ورسره کومک وکړو. په دې اړه که چیرته تاسو غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ کولی شئ چې خپلو نږدې طبي مرکزونو ته ورشئ. که کتابونو ته لاسرسی لرئ کتابونه ورته مطالعه کوئ، که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په انټرنیټ کې ورپسې لټه وکړئ او هر څومره چې په دې برخه کې موږ او تاسو معلومات زیات ولرو په هماغه اندازه به مو د یوې مور او ماشوم ژوند زیات ژغورلی اوسي. ځینې سرچینې ما د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې هم اچولې دي او د هماغو سرچینو په اساس مو دا ویډیو هم تاسو ته جوړه کړې ده، کولی شئ هغه هم سره مطالعه کوي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. تاسو له ټولو نه ډیره مننه چې زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ګورئ او خپل نظریات را سره شریکوئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.